راشد نبی او نور لوبغاړو د نجونو د تحصیل په بندولو غبرګون ښودلی. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وتلیو ستوري راشد خان محمد نبی، رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب د طالبانو له لوري په پوهنتونونو کې د نجونو د تحصیل د بندولو په اړه خواشیني څرګنده کړې او تعلیم یې د نجونو حق بللی دی. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیره ورځ په یوه فرمان کې اماراتي او خصوصي پوهنتونونو ته ولیکل چې د اناسو تحصیل تر امر ثاني پورې معطل دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. دا پریکړه په کور دننه او بهر غندل شوې ده. په همدې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان په خپل رسمي فیسبوک او ټویټر کې یو حدیث خپور کړی او په اساس تعلیم د نجونو او هلکانو حق بللی دی. هغه لیکلی دی د علم زده کړه فرض ده. په دې کې شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده او دا هم منلې خبره ده چې ښځه د انساني ټولنې بنسټ دی. دا په دې چې ښځه هم مور ده، هم میرمن ده، هم خور ده، هم لور ده او په ټوله کې د توکمونو نسلونو روزونکې او پالونکې ده. دا هغه لومړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. نو کومه ټولنه چې خپل کوچنیان د جهالۍ او نالوستې ښځې په غیږ کې پرېږدي، ورته ممکنه ده چې له خپلو غړو دې سم او ګټور خدمت او وهلو ځلو تمه ولري. راشد خان دا مهال د استرالیا د بیګ باش په تجارتي سیالیو کې په لوبو بوخت دی. بل لوبغاړی محمد نبی په خپل فیسبوک کې یو تصویر خپور کړی دی چې پکې لیکلي شوي یوه لوستې ښځه یو مکمل نسل روزي. نوموړي لیکلي دي موږ ټول باید دا ومنو چې زموږ ټولنه او دغه هیواد د میرمنو زده کړو ته هم حیاتي ضرورت لري، ځکه چې د دواړو نارینه او ښځینهو په زده کړو او ګډو هڅو د هیواد او ملت روښانه راتلونکی تضمینېږي. محمد نبی چې د افغانستان د ملي لوبډلې مخکنی کپتان دی، دا مهال په سریلانکا کې په لوبو بوخت دی. بل لوبغاړي رحمان الله ګربز هم په خپل ټویټر کې په پښتو او انګلیسي ژبو ټویټونه کړي دي او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتنې چې په پوهنتونونو کې د نجونو د تحصیل د بندولو پریکړه دې بدله کړي. هغه لیکلي دي د تعلیم د یوې ورځې ضایع کېدل د هیواد د آینده د یوې ورځې ضایع کېدل دي. د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړی ګلبدین نایب هم په خپل ټویټر کې په دې اړه غبرګون ښودلی دی. ګلبدین نایب په خپل ټویټر کې د خپل تصویر په ځای د یوه زده کوونکي تصویر خپور کړی چې ورسره لیکل شوي دي یوه لوستې ښځه یو مکمل نسل روزي. افغان لوبغاړي مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او ځینو نورو لوبغاړو هم غبرګون ښودلی دی. په افغان لوبغاړو سربیره د طالبان د حکومت ځینو مشرانو، پلویانو او همدغه راز د مخکني حکومت ځینې مقاماتو، د بشري حقونو فعالانو او عادي افغانانو په پوهنتونونو کې د نجونو د تحصیل د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې او هغه یې غندلې ده. طالبانو د 2021 د اګست په میاشت کې په افغانستان باندې واکمن شول او له هغه وروسته یې په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي چارو کې د ښځو په مشارکت بندیز ولګاوه. تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي وتړل او په تازه پریکړه کې د پوهنتون دروازې یې هم د نجونو پر مخ وتړلې. نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو په وړاندې خپل دریځ بدل کړي او یو شمېر هیوادونه د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو شرط هم د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ټاکلی دی.